سقراط یو ځل د خپل شاګرد سره په لاره باندې روان و. په لاره کې سقراط له یو سړی مخې له رالی. دې سړي د سقراط سره څه بد و. دې سړي د سقراط ته د شاګرد په مخ کې کنځلې شروع کړې، رد بدې ورته شروع چې څه په خولې باندې راتلل هغه ټولې ورته شروع. خو سقراط جواب نه ورکاو. دې سړي ته چې پته ولګېدله چې یاره زه دا سقراط عزته کوم، زه دته خبرې کوم، زه دته کنځل کوم او دی ماله جواب نه راکوي، نو دله نور هم ډېره زیاته غوسه ورله. د سقراط خاندان یې وکنځل، د سقراط مور او پلار یې وکنځل، هر قسم کنځلې د سقراط ته چې څه په خولې ورتل هر څه ورته وویل. خو بیا هم سقراط جواب ورنکړو. سقراط وخندل او په خندا کې روان شو. دې سړي له ډېره زیاته غوسه ورله، خو چې پته ورته ولګېدله چې سقراط ماله جواب نه راکوي، نو بس هر څه چې په خولې باندې ورتل هر قسم رد بد او هر قسم کنځلې ورته وکړه. دې شاګرد د دې سقراط نه تپوس وکړو، ویل استاد محترم دې سړي تا ته دومره رد بد ویل، دومره کنځل یې درته وکړه، ستا یې دومره بېعزتي ورکړه او تا ورته وخندل، تا ورته د یو خبرې جواب ورنکړو. نو سقراط دې خپل شاګرد ته ویل راځه ما پسې شاته. نور یې ورته هېڅ ونه ویل راځه را پسې شاته. سقراط مخکې روان دی، دا شاګرد یې پسې شاته روان دی. سیده سقراط خپل کور ته لاړ او کور ته ننوتلو. شاګرد ته یې ویل چې ته دلته بهر ودرېږه زه راوځم. سقراط د کور نه یو ګنده تولیا راویستله، داسې یو ګنده تولیا لکه په ډیران کې په ګن کې چې څښا شوي، انتهایي ډېره زیاته ګنده تولیا یې راویستله او د خپل شاګرد ته ویل دا درواله او په دې تولیا باندې مخ لاس وچکه. شاګرد چې تولیا ولیدله داسې ورته وکتل چې دا څومره ګند دی، نو بس ګزار یې کړه د مخې سره. ویل استاد دا خو ډېر زیات ګنده ده، په دې باندې د څنګه مخ او لاس وچکه. نو سقراط ورته ویل خبرې ته غوږ کېږده. ویل د دغه سړي مثال دا کوم چې وختي ما ته کنځلې کولې، د دې مثال د دې ګنده تولیا. دغه سړي له که ما چېرته جواب ورکړی وی، ما ورته خندلې نه وي، ما د کنځلې جواب په کنځلې سره ورکړی وی، د دې به داسې مثال وی لکه دا ګنده تولیا چې ما راخیستې وي او خپل مخ او لاس مې پرې وچ کړی وی، نو د دې سره به زه نور هم ګنده شوی وي. یعنې مقصد دا دی چې که چېرته داسې یو انسان تاله راشي چې هغه بد اخلاقه دی، کنځلمار دی، تا ته کنځلې کوي، سپکې سپورې ردې بدې درته وایي او ته د هغه د کنځلو جواب په کنځلو سره ورکړې، نو داسې دې وکړه لکه په ګنده تولیا چې خپل مخ او لاس وچ کړي. هغه خو ګنده و، هغه خو څښا و، خو تا پې ورسره ځان هم ګنده کړو، تا خپلې کپړې هم څښا کړې، خپل مخ دې هم ورسره څښا کړو. نو مقصد مې دا دی که چېرته د داسې بد اخلاقو خلکو سره ستاسو واسطه راشي که نه، نو د دې علاج دا دی چې دې خلکو ته جواب مه ورکوه، په خاموشۍ سره او په موسکا سره د دې په خوا باندې تېر شه او لاړ شه، نو دا به ستا عزت ته نقصان نشي در رسولی. او که چېرته ته د هغه سره ودرېږي، د هغه سره خبرې کې، هغه ته جواب ورکړي، نو د هغه خو عزت نشته، هغه خو ګنده تولیا ده، خو ته به ورسره خپل ځان څښا کړې، خپلې کپړې به څښا کړې، د خپل ځان بېعزتي به ورسره وکړي. نو په جذباتو باندې قابو ساتل چې دي که نه، ایموشنز کنټرول، دا ډېر زیات لازمي. د ټولو نه مضبوط پهلوان او طاقتورترین انسان هغه دی چې هغه په خپلو جذباتو باندې په خپلې غوسې باندې کنټرول راولي، او کمزوری انسان هغه دی چې هغه په خپل ځان باندې قابو نه لري، چې دی غوسه شي او دی په غوسه کې بیا بېخوده شي، دته پته نه لګي چې زه څه ویم او څه کوم. دا کمزوری انسان دی. پهلوان انسان هغه دی چې هغه په غوسه کې انټلیجنټ، په غوسه کې په هوش کې چې زه څه کوم او څه ویم. نو په هر وخت کې کوشش دا کوئ چې په خپل ایموشن باندې کنټرول ساتئ، په خپل جذباتو باندې قابو ساتئ، نو بیا به تاسو ته په ژوند کې مسلې نه پیښیږي.